ورسه ورسه د کړي مه ورځو یالا خیر زه د خیره سره دا هم بیده دی دی هم بیده دی مورکه خو نو مشوره چې بیده ده او د بابا هم خراری دی زما بیبي شیرینه چیرې ده وایي دا د نن زمانې ځوانان خپل کور ته شان په ګروزې وړي خپلې مېرمنې ته شان نسي وړلی دی به وایي چې پر موږ ځواني چېرېږي زه به د ایران ته تلم داسې ګروزې وي مې اړولې د پاکستان ته تلم داسې ګروزې وي مې اړولې هره ګروزې کې به ټینګ شوم اوس مې چوکداري شروع کړه زه د کړپۍ ته څوک یې لالا زه یم بیده شه خیر خیرات دی شکر خبر نه کې بیده شه په نیمه شپه څه چې کوې په لاس کې څه دی په لاس کې مې توره کڅوړه ده د کڅوړه ډکه ده ځه ولاړ شه بیده شه ځه ته کم که دا څه شي دی ته کم که هیڅ شی نه دي شی لا نشته غږ په زوره مه لره اوس بابا را خبر نه کې دا نور مسلمانان را خبر نه کې غږ مه لره د بابا په پټه د کور ته شام دی یو لیک راکړه ولاکې څه کوه کې هلته دې په دروازه کې هغه رشوتخوره چوکیدار راته کښېنولی دی نیمه یې هغه راسه واخلي نیمه یې ته راسه واخلي دا زه چاته لوچش ماته را پاته شول چې نه ته قرار واسه نیمه شپه ده بیده شه نه راکړه که نه بابا ته غږ کوم بابا بابا څه کوې بابا هلکه څه خبره ده وان چیست دی هلکه د بابا غږ وسو څه خبره د غلم له راغلي دي لاکه څه کیسه ده څه شي دی خوب مې راغلی هغه جان دا غل دی څوک دی سلام علیکم آقا جان سلام علیکم هلکه څه خبره ده څه پیښه ده دا د بابا غږ چا وکړي خیر خیرات دا د پښې سره غږ اوس وایي د ورور سره غږ اوس بابا غږ ما وکړي د لالا په لاس کې ګریزه ده ګریزه ده تریاک دی روین دی چرس دی چی شي دی ګریزه چی ده نه چرس دی او نه تریاک دی نه روین دی دا یو امانت دی دا د یو چا امانت دی هلکه امانت خو زه یم نو زه ستا په لاس کې یم جانه ستا خو نوم امانت دی تا نه ښیم دا بل امانت در ښیم دا غا جان نوم خودی امانت دا ستا په لاس کې دی دغه د چا امانت دی جانه اورور جانه دا امانت نه دی دا سوغات دی دا یو ډالۍ ده دا د زړه د کوم یو ډالۍ ده چې یو چا دې ورکوم څه شي ډالۍ ده زالګۍ خو دغه ده هغه جانه زالګۍ نه ډالۍ یادې لوړ ډالۍ ورځ مې خرابه وه هغه جانه چې پیاله مې پر غته ونه زه دلته څنګه رالم چا راوستم او څنګه رالم ډالۍ کومې خوا ته دې خوا ته که دې خوا ته هغه جانه ډالۍ هغه جانه ته لږ نشه مشه شروع کړې ده تماشا د چی شي تماشا لکه هغه جانه تماشا نه نشه تماشا خو جوړه ده چې واده جوړ وکړي مورکې وایي دغه هغه جانه نشه نه تماشا نه هلته هغه بیده ده په لاس کې مې میوه ده ښه میوه ده هغه جانه زما سر په خلاص و نیکه پټه میوه راوړې ده تر اوسه تا ته میوه راوړې ده ته دغه ته وګوره سوی ته غځې سوی دی تر اوسه ده ته میوه راوړې ده دا کشر ورور ته میوه راوړې ده یو وخت کور ته یې رومۍ راوړې دی میوې رازغلی شان رازغلی دلته راک هلال تراکم ته مو شرموه دا پلار ته مو شرموه دا دلته راک دلته راک هغه جانه څومره ډېر شان دي مه کوه انګور او ګوره دغه انګور بابا دا وګوره پټاټا دا یوه ده نه پټاټا نه ده هغه جانه ام دی ام هغه ګرانه مې رانیولی دي ښه لکه خو دغسې راته وایي چې شلغم دی ام دی هغه جانه خو څه شي دی ام دی نقرار خبرې کوه کوڼ نه یم ام دی ها ښه زما د مرګ دې اورېدلي دي ها زه لا ژوندی یم ته په پټه باندې شال خونې ته وړې ته څنګه راتېر شولې